ټولو محترمو خلیفه صاحبانو، شیخ صاحبانو، علماء کرامو، حاجیانو، مجاهدینو، طالبانو، مهاجرینو، عامو وطنوالو، اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ثانیاً مو د خدای متعال نه د صحت او د عافیت زندگی غواړم. الله تعالی مو په خپل حفظ و کرم کې وساته. او ثالثاً د لوی اختر د مناسکو د ادا کولو مبارکي درته وایم. خدای متعال مو ټول اعمال، قربانیان، صدقې، نفلی او فرضي اعمال په خپل دربار کې قبول وګرځوه. الله مو د دنیا او د آخرت سعادت او خوشحالي نصیب وګرځوه. او دا اخترونه چې د دنیا خوشحالي د خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو ته د آخرت خوشحالي وګرځي. خدای پاک دې ټولو ته توفیق دې، ښه طاعت دې، ښه عبادت دې، ښه بندګي نصیب وګرځي. اصل خوشحالي دا ده چې په ورځ د قیامت سړی د خدای پاک په حضور کې کامیابي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د الله تعالی په حضور کې کامیابي نصیب کړي. خدای متعال مې د خپل مشایخ کرامو، اساتذه کرامو، اسلاف سره یو ځای د الله تعالی د رضا په حال کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر جنډې لاندې حشر وکړي. خدای پاک د ټولو ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب وګرځي. موږ طرف نه څومره چې شناخته متعلقین وي ټولو ته د سلامو او د اختر د مبارکیو. تاسو هم کفیلانې چې چاته د ما پیغام رسیږي، تاسو هم دعا ورته کوئ الله تعالی چې موږ ته توفیق دی، ښه خدمت په صحیح نیت تر مرګ پورې نصیب وګرځي. الله تعالی د موږ ته استقامت شریعت نصیب وګرځي. دا د خلکو حسن ژوند د خدای پاک په موږ کې نه خطا کوي. الله تعالی د موږ ته توفیق دی، ښه خدمت د علم ظاهر او د علم باطن، د شریعت او د طریقت په هر اړخ کې چې خدای پاک دې په کامل اخلاص سره نصیب وګرځي. نور ما الله تعالی ته سپارو. خدای پاک مو د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.